په پاکستان کې چېرې څوک د اپوزیشن د 1960 نه والې تر 1990 پورې د اپوزیشن د سیاست جایزه اخیستل غواړي نو د ولي خان ژوند یې سټډي کوي. پاکستان کې که چېرې څوک دا لوستل غواړي او تحقیق کول غواړي چې په دې ملک کې د اصولو سیاست چا کړی دی نو د اصولو سیاست کوونکو سیاستدانانو کې امام چې کوم دی هغه خان عبدالولي خان دی. خان عبدالولي خان چې په 1919 کې 1917 کې ستر باچا خانقرا په چارسده کې پیدا شو. د سیاست شروع د پاکستان د ازادۍ نه مخکې کړې وه. د کم پلیټ فارم نه نو د هغه د پلار د ستر بابا باچا خان جوړ شوی تحریک چې کوم خدای خدمتګار د هغې د پلیټ فارم نه ولی خان د خپل سیاست شروع کړی وه او د انډین نیشنل کانګرس غړی ومو. او دغه وخت کې چې په 1930 کې لا ولی خان یو وړوکی هلک و نو خدای د مرګ هم بچ کړی چې کله انګریز په دغه علاقه کې په 400 کې لاکډاون لګولی او کرفیو نافظ کړی وه. هغه دوران کې ولی خان په 1943 کې 1943 کې په لومبي ځل باندې هغه جیل ته لاړ چې کله د کانګرس ته طرف نه کویټ انډیا موومنټ هندوستان چھوڑ دو تحریک شروع نو ولی خان په هغې کې چې کوم دی نه بڑھ چڑھ کر حصه واخیسته او د انګریز له طرفه هغه جیل ته لاړ. نو بیا د هغې نه بعد د هغه د پلار په شان د باچا خان په شان جیل د ولی خان دپاره داسې شو لکه دویم کور. او د پاکستان د ازادۍ نه بعد هم د هغه د سیاست یا خو هغه فرنٹ لاین کې د اپوزیشن لیډر به یا به چې کوم دی هغه به جیل کې پروت و. د ولی خان د دې نه بعد چې کوم سیاست دی د پاکستان د جوړېدو نه بعد نه هغه داسې دی چې 1948 کې د پاکستان د ازادۍ نه صرف او صرف یو کال جیل هم نه شوی نو ولی خان په without any legal reason جیل ته واستولی شو، بند کړی شو، بندي کړی شو. او د 1948 نه 1948 نه د 1953 پورې 15 کاله ولی خان سره د خدای خدمتګارو په جیل کې چې کوم دی نو پروت و. په 1953 کې چې کله د پاکستان حکومت هغه د جیل نه خوشي کړ نو د هغې نه بعد ولی خان د هغه ټیم ګورنر جنرال غلام محمد سره، وزیر اعظم محمد علي بوګرا سره او د پښتونخوا وزیر اعلی سردار عبدالرشید سره مذاکرات وکړل او مذاکراتو کې هغه کامیاب شو چې هغه په سونو باندې خدای خدمتګار چې بغیر د جرم نه په جیلونو کې پراته وو هغه یې آزاد کړل. نو دغه ټیم مطلب دا دی چې ولی خان د مذاکراتو هغه لاره خپله کړه. د دې نه بعد چې کله د ولی خان خپل ترو ډاکټر خان یعنی خان عبدالجبار خان مړ کړی شو، قتل کړی شو، ووژلی شو نو د هغې نه بعد او چې کله باچا خان عملي طور سره د پاکستان د سیاست نه کناره کش کړی شو نو ولی خان ته د دې کورنۍ د سیاست چې کوم دی نه په لاس باندې د هغې قیادت او مشري ورکړی شوه. ولی خان ډېر په ښه انداز سره چې کوم دی نه دغه کار وچلو. نو په ولی خان د پښتنو دپاره د پاکستان په ریاست کې دننه صوبایي خودمختاري غوښته او دغه صوبایي خودمختارۍ ته همیش دپاره د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د شک په نظر وکتې شو او د یې کنټراورشل جوړ کړی شو او د هغې د وجې نه به اکثر په جیل کې وو. د 1958 چې کله جنرال ایوب خان مارشل لا ولګوله نو هغه ټول پولیټیکل پارټیز باندې بین ولګو، سیاستدانان یې په جیل باندې بندي کړل. نو ولی خان بیا چې کوم دی نو د جیل د هغه کور شو. نو د هغې نه بعد بیا چې کله هغه څه وخت په 1962 کې هغه پولیټیکل پارټیز ایکټ نافذ شو او جرنیل صاحب پاټونه پابندي اوچته کړه، سیاستدانان یې آزاد کړل. نو ولی خان د دغې زمانې نه دا د یاد ساتلو خبره ده د دغې زمانې نه یعنی د جرنیل ایوب خان د زمانې نه د هغه مخې ته د جرنیل یحیی خان مخې ته بیا د ذوالفقار د بټو سیویډین مارشل لا ایډمنسټریټر مخې ته او بیا د جرنیل ضیاء الحق مخې ته. په دغه وخت کې د 40 کاله د پاکستان د اپوزیشن د ټولو نه اهم رهنما د ولی خان و او دوه بیرې ته په دغه وخت کې هغه اپوزیشن لیډر هم په قومي اسمبلی کې پاتې شوی دی. نو د 1965 په الیکشن کې چې کله صدارتي الیکشن و یو طرف ته جرنیل ایوب خان ولاړو او بل طرف ته متحده اپوزیشن له طرفه فاطمه جناح ټاکلې شوې وه. نو ولی خان د فاطمه جناح پولیټیکل او الیکشن ایجنټ جوړ شو او د فاطمه جناح لپاره مهم وچلو. دې ځای کې دا خبره د سوچ ته هغه سړی چې په هغه باندې د پاکستان د دشمنۍ د غدارۍ لیبلې لګېدلې وي هغه د قائد اعظم خور سره څنګه اخر اوږه په اوږه باندې ولاړ دی او د هغې لپاره د الیکشن مهم چلی. آیا دا سړی غدار کیدی شي؟
نو دغه وخت کې چې دا کومه پارټي ولی خان دی نو دا نیپ وه نیشنل عوامي پارټي چې څو کاله مخکې جوړه شوې وه 1957 کې او دا هغه پارټي وه چې ولی خانو پکې د ایست پاکستان سیاستدانانو پکې نور کام پرست لیډرانو پکې نو دا هغه پارټي وه چې په 1957 کې جوړه شوه او په راتلونکي الیکشن چې کوم 1959 کې نو مکمل چې کوم نه ښکارېدا او ټول ریپورټس داسې وو چې دا پارټي به چې کوم نه دغه الیکشن ګټي خو د هغې نه مخکې د پاکستان پوځي اسټیبلیشمنټ د اقتدار واګي په خپل لاس کې واخیستل او جرنیل ایوب خان راغی او سیاست دانانو باندې مکمل پابندي ولګوله نو د هغې نه بعد چې بیا کوم الیکشن و نه دا یو د 1965 دا صدارتي الیکشن و په صدارتي الیکشن کې نیپ یعنی نیشنل عوامي پارټي مکمل سپورټ چې کوم دی نو فاطمه جناح سره وکړو ریپورټس داسې راتلل چې اپوزیشن له طرف نه د بي ډي ممبرس چې کوم دي د هغوی اوټونه ډېر جوړیږي او دی به الیکشن وګټي خو د ټولې دنیا ته پته را بلکې تر دې پورې چې مطالعه پاکستان د نهم په کتاب کې هم لیکلي شوي دي چې جرنیل صاحب ایوب خان سرکاري مشینري داسې یوز کړه چې د اندلیو شوه ریګینګ وشو او فاطمه جناح پلکړی شوه دغه وخت کې په نیشنل عوامي پارټي کې په نیپ کې د ولی خان په منځ کې او د دې پارټۍ چې کوم مشهور باشانی چې کوم د ایست پاکستان سره تعلق لرو بنګالی و نو د هغې د دوی دواړو په منځ کې اختلاف راغی اختلاف په دې راغی چې باشانی پټ په پټه باندې ایوب خان سپورټ کړو په الیکشن کې او خپلو کسانو ته هم ویلو چې تاسو جرنیل سپورټ کوي ولی خان چرې دا نه خوښوله چې هغه د جرنیل سپورټ کي او هغه چې کوم دی نو د مارشل لا او د فوجي چې کوم دی سات ورکي بلکې هغه خو یو جمهوریت لپاره د هغه ټول عمر سټرګل و نو دی وخت کې د هغې د دې لارې جدا شوې او 2-3 کاله بعد په 1967 کې دغه نیپ نیشنل عوامي پارټي 2 ډلې شوه نو یو ته به یې نیپ باشانی ګروپ او بل ته به یې نیپ ولی ګروپ نو نیشنل عوامي پارټي د ولی خان لاس ته راله او چې کله د 1970 الیکشن وشو او د ایست پاکستان او د ویسٹ پاکستان چې هلته کې عوامي لیګ وګټله دلته کې ذوالفقار علي بټو پاکستان پیپل پارټۍ وګټله او د هغې نه بعد بیا هغه له بده مرغه پاکستان 2 ټوټې شو او هغه کومه دغه راله نو په دغه 2 ټوټو کېدو کې دا یو ولی خانو ورسره د شمار د ګوتو د شمار یو څو سیاستدانان چې کله ذوالفقار علي بټو دا ناره ولګوله چې ادر هم او ادر دم او بیا په مارچ 1971 کې هلته کې د قومي اسمبلی اجلاس راوغوښتی شو په ډاکه کې نو ذوالفقار علي بټو د خولې دا خبره لا اوس هم په کتابونو کې لیکته چې که څوک ایست پاکستان ته یعنې ډاکې ته د قومي اسمبلی اجلاس لا لړل د دلته نه د ویسٹ پاکستان نه نو یې خپې به ورماتوم ولی خان او ورسره یو سیاستوال صرف د ویسٹ پاکستان نه هلته اجلاس ته تلي ولی خان وی ګورم چې څوک راله خپې ماتوي نو هغه سړی چې جیل ته دویم کور وایي او وجلی څوک نشي نو هغه به څنګه چې کوم دی نه به څه ویاري نو دغه ټیم ولی خان چې د دې نه بعد کله بیا د بده مرغه هغه نو دا مطلب دا دی چې دا دکه ولی خان چې په دې ملک کې بېغدارۍ لیبل لګېدلی دی نو هغه لکه د ملنګانو د لیونو په شان په دغه وخت کې کله شیخ مجیب الرحمن رضا کو کله چې کوم دی نه بټو سره میټینګ کو فوجي اسټیبلیشمنټ ته خپل وړاندیزونه وړاندې کول سجیشنز یې ورکول چې لکه او په دغه وخت کې کولیام چې کوم دی د فوج د یارې نه د ملیټري اپریشن چې په بنګال کې شروع شوی چا د یارې نه غږ نشو کولی خو ولی خانو چې په فوجي اپریشن باندې کولیام چې کوم دی نه نیوکې کولې تنقیدونه یې کول او فوجي اسټیبلیشمنټ یې په نښه باندې اخیستی و نو د هغې نه بعد چې کله وشو دا کار وشو او ایست پاکستان بنگلادیش شو نو چې کله دلته کې هغه پاکستان پیپل پارټۍ حکومت جوړ کو نو د پاکستان په دغه ړومبي قومي اسمبلی کې ځکه چې د 1970 الیکشن ړومبی جنرال الیکشن و د پاکستان په ړومبي منتخب قومي اسمبلی کې خان عبدالولي خان ړومبی اپوزیشن لیډر وټاکلی شو او د 1972 نه والی تر 75 پورې 3 کاله په دغه اسمبلی کې ولی خان د اپوزیشن لیډر کردار ادا کړی نو تر دې دمه پورې چې کوم دی نه دا د ولی خان پرې ژوند او سیاست باندې دا ویډیو ده د دې نه پس چې د راتلونکي دور کې هغه سیاست کې څه شوي دي نه به د هغې نه بعد وایو ډېره مننه